این مارکتی را که شما مشاهده میکنین از جمله بازارهای تخفیف است که از طریق شرکتی که ما تأسیس کردیم به نام سیدزاده دومینیکن برای عرضه خدمات خوب و عامل منفعه برای همه متشبثین فراهم شده است. انشاءالله امیدوار به این هستیم که بتانیم از طریق از این بازار عرضه خدمات خوب برای مردم از افغانستان داشته باشیم. از آنجا که شما میدانید مردم در صدد همونطور یک بازاری هست که اونها اموال تجارتی خود را زیر نرخ پیدا بکنن، یعنی به نحو تخفیفات مشخصی را ما با شرکت ها توافقات قانونی داریم که مطابق هم قرارداد خدمات را برای مردم پیشکش میکنیم و سهولت هایی که در نظر است از لحاظ وسایل معیشتی که در زندگی روزمره ما و شما نقش و ارزش خود داره و از لحاظ کمی و کیفی ما جنس برند در اینجا پیشکش میکنیم برای هموطنان عزیز خود تا باشد که اونا استفاده خوب بکنن و این یک بخش خدماتی را که ما برای هموطنان عزیز خود پیشکش میکنیم. بخش دوم ما ارتباط میگیره به خدماتی که مربوط به بانوها میشه. بانوها هم یک بخش اساسی از این کارگاه ما را شکل میدن یا تشکیل میدن که در قسمت صنایع دستی و محصولات تولیدی افغانستان اونا طی سالیان متمادی تلاشایی را کردن. بالاخره اونا را هم بسیج ساختیم که موقعیت های مشخصی را که در غرفه ها شما مشاهده میکنین بر از ما تشخیص داده باشیم تا باشد که اونا هم بتانن امو محصولات و فراوردهای داخلی را برای عرضه بگذارن. ایجاد برنامه های کلی اقتصادی در سطح کشور میشن، اونها را هم باید ما و شما جایگاهشان نادید قرار ندیم. از آن جمله محترم الحاج محمد یعقوب سیدزاده که مؤسس از این شرکت هستند، باید ما قدردانی بکنیم از این بزرگای خود که اینها زمینه اشتغالزایی و زمینه فرصت‌های مناسبی را برای نسل جوان امروز و فردای ما فراهم ساختند و از جانب دیگر زمینه‌های نهایت خوبی را برای پیشرفت صنعت برای مردم افغانستان مخصوصاً کابل نشینای ما و شما بر شرایط کنونی فراهم ساختند. جایگاه اقتصاد نهایت معتبر و عظیم از در زندگی ما و شما. پس افرادی که از کوچکترین برنامه اقتصادی در شرایط امروز جوانای ما و شما را، جامعه بالینی ما و شما را از لحاظ اقتصادی دستگیر میشن، این کلانترین یک افتخار برای امروز و یک تاریخ بسیار زرینی را برای فردای از این ملک برای ما و شما باز میکنند. بنابراین ما میخوایم که در قدم نخست عرضه خدماتی را که شرکت لوجستیکی و خدماتی سیدزاده دومینیکن برای هموطنان عزیز در شهر کابل و حتی با در نظر داشت امکانات به مرور زمان در ولایات بر مردم عزیز افغانستان فراهم ساخته است، او را در قدم نخست پیشکش بکنم. بعد از اون روی اهداف و پلان استراتژی که این شرکت به شکل یک شرکت خدماتی و خیر عرضه خدمات خوبی را بر مردم فراهم می سازد. ما به عنوان اتحادیه سرمایه‌گذاران تقاضا میکنیم از اینکه همه جوانانی که در این کشور هدف خدمتگذاری دارند، چی در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی، چی در خصوص تولیدات داخلی، ما همکارشان هستیم. اتحادیه تجاران و سرمایه‌گذاران دروازش همیشه برای شما باز است. با عنوان اتحاد و همبستگی دوش هم دیگر میتونیم یک تغییرات مستمری در کشور خود ایجاد بکنیم. امروزه همه ما شما به یک آدرس، به یک همبستگی، به یک دیدگاه، به یک مشاورت لازم داریم. در هر کار و در هر پلان و برنامه‌ریزی که ما در کشور می داشته باشیم، طبعا یک مشت واحد، یک حرکت خوب، یک آدرس مستقیم میتونه در حقیقت پیشرفت ما را در کشور و باعث پیشرفت و باعث ترقی در تمام سرمایه‌گذاری ما داشته باشه. پس ما تقاضا میکنم که همه ما و شما در خصوص تولیدات داخلی و بین‌المللی اگر اهداف تجارت سرمایه‌گذاری داریم، ما مشاورات اقتصادی داریم، مشاوره سرمایه‌گذاری داخلی بین‌المللی داریم. ان شاءالله که در همه موارد ما در خدمت شما هستیم. با ما بپیوندین به خاطر ارزیابی مشکلات، چالش‌هایی که شما چی در خصوص تولیدات دارین و چی در خصوصی که ما همون تولیدات شما را بتونیم با هماهنگی و با همون
تیمی که ما در خارج و داخل داریم با شما همکار باشیم تا شما همون اهداف و همون مشکلات و همون تقاضاهایی که شما چی در داخل و خارج کشور دارین انشالله که نظر به توانمندی خودمان ایره با شما همکار خواهیم بود و همکاری میکنیم. عزتمند و خوشحاله مسئله ستاسو حضور کې یو څو خبرې عرض کول غواړم او د شرکت سیدزاده شرکت نه ډیره مننه چې دې ته زمینه مساعده کړې موږ تاسو را جمع سي او بل د کار د پاره زمینه مساعده کړې دا یو غټ فخر او افتخار د موږ تاسو د وطن افغانستان د پاره ده او دا هغه ملک ده چې موږ تاسو نن بعض مشکلاتو کې د اقتصادي د لحاظه او دغه سي کسان د تقدیر وړ دي باید تقدیر سي حمایه سي چې موږ تاسو د ګران هواته زمینه د کار مساعده کې او زمینه د کارونو ټول زمنګ او تاسو هوادوالو ته فراهمه کې او برابرې کې سي په خپل په باندې ودرېګو. عزتمند موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو د هواد د فقر او د بیکاری د بیروزګاری د وجې د عمله زمنګ ځوانان په بحرونو کې په دریابونو کې غرق سو حتی مړي ژوندي ورک سو. نو دغه سي خلک دغه سي تقدیر وړ خلک باید تقدیر سي او حمایت سي او همکاري وسره وسي. عزتمندو بعض خلک به داسې فکر کوي چې اسلام صرف دغه مونځ او دس او زکات حج و غیره دغه دي بلکې د اسلام اصلي اساسي هغه رکنونه یا هغه کارونه چې هغه به اسلام په پښو پې ودرېږي هغه تجارت ده راکړه ورکړه ده بیع او شرا ده. نو عزتمندو په دې کې باید موږ او تاسو صادق او رښتیني واوسېږو. عزتمندو الله تعالی فرمایي بعد مانځنه متصل الله وایي کله چې ستا مونځ ادا که تاسو نو فانتشروا فی الارض تاسو په دې ځمکه کې خواره سئ وابتغوا من فضل الله د الله د فضل نه غوښتنه وکړي یعنې کاروبار وکړي روزګار وکړي تجارت وکړي زندګۍ دپاره هلې ځلې وکړي. نو عزتمندو کاروبار او تجارت دا اصل د دین ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو کس سوال وکړه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمونږ استاسو رهبر زمونږ استاسو تجار زمونږ استاسو طبیب زمونږ استاسو رهنما نو هغه ورته یو 15 یا 10 روپۍ ورته ورکړې. نو هغه صحابي ته وایي هغه کس ته دا واخله ته سوال مه کوه ګدای مه کوه په دې باندې ستا روزګار مخکې نه ځي ستا اقتصاد په دې باندې پښو باندې نه ودرېږي. نو هغه ته وایي دا 10 یا 15 روپۍ واخله او دې باندې یو پړه یوه رسۍ او یو تبر درته واخله. په هغه وخت کې همدغه روزګارونه وه د فقر او د فاقې وخت وه. نو لاړ سه غره ته او هلته به لرګي ووهې را به وړې بازار کې به یې خرڅې همدې جانبه ته دا تجارت شروع کړي. نو هغه صحابي همداسې وکړه یوه رسۍ او یو تبرګۍ یې واخیسته او همدا کار یې شروع کړه. غټ تجار غټ سرمایهدار ترېنه جوړ شه. نو عزتمندو موږ او تاسو به د صفر نه شروع کړو انشاءالله. امید الله تعالی ته ستاسې موږ او تاسو په خپلو پښو باندې ودرېږو.